دا د مساکله سکوت وخوړی دغه قطار دی د مساکله عسکر ډېر ناکامه وختله او خپله ټوله منطقه پرېښوله په خیر سره راووتله. دغه د نادالي محمد لال نومېږي، د شاکر انډیوال دی، ډېر په پښو چابک رالی مګر د خېټې د خوا ته بیخي کمزوری دی. مساکله سکوت وخوړی دغه قطار دی، وینې ایستې ښې ورته وګورئ، دا د خدای اردو دی، مګر جنګ یې نه وکړ، دغسې راووتله ځینې په وسه یې نه وه ورسره پوره تعلیل. دا د مورا زامن بیخي ډېری وه. نو بالا دغه یاران ته داسې ورته وګوره، داسې دا قطار ته وګورئ، د دوه دغونه ولاړی دا قطار ووتی، بیخي د خدای ترابه د قطار ووتی. شهیدان نو پاته شوله ناچرکشانو ته. او دغه زما خپل انډیوال دی، ډېر مې زړه په سوځي او ډېر صورتمینه تیار ځوان دی، مګر نو چې څنګه به راووتی، خدای پاک دپاره یې څنګه کار کړی و. واښه زویه ما والصلاة والسلام. بېشک عصمت ځوان ستا غمجنۍ چې ښه په خیره ووتله د مساکله څخه. مساکله چې بیا به بخشش راکړي، زه نه ورته راځم. د مور شیدې دې څه دغه زموږ د ټانګ انډیوالان دي چې شخصي را سره یا چې پاته شول، هغه خو د الله وبخښي. د شریعت هم راویستی. ولې برای ماښام هغه مخدرې ته دوی ته